سلام ستړي مشئ زه صفي الله ستانکزی یم تاسو د نړۍ مهمو خبرونو ته رابولم. تمه ده د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډانالډ ټرمپ نن بیت المقدس د اسراییل د پلازمینې په توګه پر رسمیت وپيژني. که یې پریکړه عملي شي د امریکا سفارت به له تل ابیب نه په 4 کلونو کې بیت المقدس ته انتقال شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسراییلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني غبرګونونه پارولي دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدریم ویلي د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه د منلو نه ده. ویل کېږي ممکن امریکا خپل سفارت بیت المقدس ته یوسي یا دا ښار د اسراییل د پلازمینې په توګه ومني. په هر حال دا پریکړه ناقانونه ده او د سیمې اوسنۍ ستونزې به لا پسې زیاتې کړي. اسراییل د امریکا له پریکړې هرکلی کړی خو سعودي عربستان چې د امریکا ملګری دی دا کار د مسلمانانو په وړاندې بد او پارونکی بللی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې اندېښنه لري. د مصر او عراق مشرانو هم د اسراییلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه ناسم او بې ځایه کار بللی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په پیونګیانګ کې وکتل. جیفري فلټمن د شمالي کوریا د چارواکو په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال چې یو امریکایي دی او پخوا یې د امریکا په حکومت کې کار هم کړی دی په یو غیر معموله سفر کې د شمالي کوریا له چارواکو سره وکتل. د جیفري فلټمن دا 4 ورځنی سفر د شمالي کوریا د چارواکو په بلنه شوی دی. هغه په پیل کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال پاک میونګ ګوک سره وکتل. دوه اړخیزې ګټې او د شمالي کوریا لخوا د راکټي او اتومي ازموینو په اړه اندېښنې هغه څه و چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره پرې وغږېده. توند باد د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لګیدلی اور لا پسې زیات کړ. د لاس انجلس ښار له شماله څه باندې 100 کیلومتره لرې د وینټورا سیمه تر ټولو زیاته اور ځپلې ده. د لاس انجلس په شمال کې له تیرو څو ورځو لګیدلی اور اوس له کنټروله وتلی دی. په سیمه کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. اوس نو موږ په اور باندې هیڅ کنټرول نه لرو. د اور د غلي کولو لپاره هیڅ نسو کولی ځکه ټول د ودانیو په بچولو لګیا یو. 200 کیلومتر مربع سیمه د اور په لمبو کې سوځېدلې ده. 150 ودانۍ سوځېدلې او 20,000 کسان له سیمې وتلو ته اړ کړای شوي دي. تر اوسه پورې د یو کس د وژل کېدو او د یو اور وژونکي د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د 2013 کال ژمني اولمپیک د روسیې د ګډون ممنوعیتو په اړه راپورته شوي خبرګونونه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون روسیا په دې خاطر په اولمپیک کې له ګډون منع کړه چې په خبره د لوبغاړو د ډوپینګ یا انرژي تولیدونکو درملو د اخیستو په اړه اندېښنې موجودې دي. په سوچي ښار کې 3 کالو مخکې ژمني اولمپیک کوربه د 2013 کال کې له ژمني اولمپیک څخه منع شو. د روسي لوبغاړي د ډوپینګ په اړه اندېښنې د دې پریکړې لامل شوې. روسیا باید د ډوپینګ د څېړنو په سر لګېدلي 15 میلیونه ډالر هم ورکړي. د روسیې پارلمان د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا کار سیاسي بللی خو کرملین وایي د اولمپیک په پریکړې غور کوي. روسي لوبغاړو وار له مخه اندېښنه ښودلې. اولمپیک دا ځواني کړې چې له ډوپینګ پاک روسي لوبغاړي له روسیې نه د اولمپیکي لوبغاړو په نوم لوبه کولی شي نه د روسیې د ټیم په نوم. ژمنۍ اولمپیکي لوبې راتلونکي فبرورۍ د جنوبي کوریا په پینګچینګ کې کیږي. او وروستی خبر ده چې یوه ډله هندي فعالان په دغه هیواد کې په پیلانو د سپریدو د مخنیوي غوښتونکي دي. دوی د هند له حکومت غوښتي چې سیلانیانو ته د پیل د سورلۍ جواز منع کړي. که بهرني سیلانیان د پیلانو سورلۍ خوښوي دغو کسانو ته د منلو وړ نه ده. دغو هندي فعالانو خپل مخونه د پیلانو په نقاب پوښلي او وایي چې څارویو ته باید درناوی وسي. هغوی له څارویو سره د ښه چلند د ډلې غړي دي چې د څارویو د حقونو دفاع کوي. په هند کې بهرني سیلانیان کولی شي چې د کمو پیسو په بدل کې فیلان کرایه کړي او چکر ورباندې ووهي.
مننه چې دغه خبرونه مو وکتل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک باندې کتلی شئ. د خدای په امان.